السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې د یو کس د واتساپ ټوله ډیټا معلومه کړئ یعنې چې د کم وخت نه هغه دغه واتساپ شروع کړی دی تر اوس وخته پورې د هغه د هر یو منټ د هر یو ګنټې یا د څومره وخت چې وي د هغې ټوله ډیټا تاسو څنګه معلوموئ یعنې چې دغه کس کله آنلاین شوی او په کم وخت کې آنلاین شوی او د څومره وخت دپاره آنلاین شوی او بیا کله آفلاین شوی یا یو داسې کس وي چې تاسو وغواړئ دغه کس کله هم آنلاین کیږي نو ماته د ډاريک د هغه د واتساپ نه یو SMS راځي یا چې هغه کله آفلاین کیږي بیا د هم ماته یو SMS راځي یعنې که ته غواړئ دغه کس د هر یو دغه نه ځان خبر کړي نو په دې کې به تاسو سمپل دغه کس نوم ورکوئ بیا چې کله هم دغه کس آنلاین کیږي یا آفلاین کیږي نو تاسو ته به اټومیټیک یعنې ستاسو موبایل ته به SMS راځي چې دغه کس آنلاین شو یا آفلاین شو نو که تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ تاسو به پوه شئ چې موږ څنګه کولی شو دغه سیټینګ په خپل واتساپ کې وکړو نو راځئ چې ویډیو شروع کړو نو تاسو به اول په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن د پلی سټور نه انسټال کړئ د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی تاسو کولی شئ ډاريک کې د هغه ځای نه انسټال کړئ نو بیا به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې کولاو کړئ دغه کنټینیو آپشن به کلیک کړئ چې کله هم دغه آپشن کلیک کړو دلته به تاسو بیا الاو کلیک کړئ چې کله هم الاو کلیک کړو دلته به تاسو ته یو پیج خلاص شي نو تاسو ګورئ دغه لیکل شوي اګري نو تاسو به دغه اګري باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه اکسپټ کلیک کړئ نو دلته تاسو ګورئ چې دغه پیج خلاص شو او دغه آپشن تاسو ته ښکاري نو تاسو به سمپل په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په دغه ځای کې چې کوم تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري دغلته به تاسو د هغه کس نمبر ورکړئ د کوم کس په اړه چې تاسو غواړئ معلومات حاصل کړئ نو تاسو به دغې نه مخکې د هغه ملک کوډ ورکړئ یعنې د افغانستان کوم کوډ چې دی هغه 0093 دی او د پاکستان 0092 دی نو د کوډ نه بعد به دغه کم نمبر دغه اولنی صفر چې وي دغه به تاسو نه کلیک کوئ دغه به تاسو نه ډایل کوئ او ډایرک به بیا هغه نمبر ډایل کوئ نو دلته زه د خپل واتساپ دغه نمبر ورکوم نو تاسو ګورئ دغلته ما نمبر ولیکو او دغه بل آپشن چې کوم تاسو ته ښکاري په دغه کې به تاسو د هغه کس نوم ولیکئ چې کوم نوم هم تاسو غواړئ دغلته لیکلی شئ او دغه آپشن په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د خپل موبایل د نمبرو نه یو نمبر راواخلئ دغلته سیو کړئ نو بیا به تاسو دغه اوکې بټن کلیک کړئ چې کله هم دغه بټن کلیک کړه نو دلته تاسو ګورئ چې دغه پیج خلاص شو سمپل به تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ چې کله هم سکرین کلیک کو نو دلته تاسو ګورئ چې دغه آپشن دی د نوټیفیکیشن نو په دغې به تاسو کلیک وکړئ دغه به تاسو آن کړئ نو زه اوس راځم دغه واتساپ کولاوم د کوم واتساپ نمبر چې ما دغلته په اپلیکیشن کې ورکو نو زه بیا کیږم او دغه واتساپ کولاوم نو تاسو ګورئ چې دغه واتساپ دی په دغه واتساپ باندې ما کلیک وکړو دغه واتساپ مې کولاو کړو نو زما دغه بل واتساپ ته به اوس یو نوټیفیکیشن راشي نو تاسو ګورئ چې دغلته یو نوټیفیکیشن راغی چې یعنې زیات چې دغه نمبر چې دی هغه واتساپ میسنجر کې آنلاین دی نو زه واپس دغه واتساپ نه بیک شوم واتساپ مې بند کړو نو تاسو ګورئ چې دغلته بیا یو نوټیفیکیشن راغی چې یعنې زیات چې دغه نمبر چې دی هغه خپل واتساپ میسنجر چې کوم دی هغه یې بند کو نو زه دې نه اوس بیا کیږم او دغه کوم زما واتساپ چې دی دا زما اوریجنل واتساپ دی دغه SMS هم دی واتساپ ته رالی نو زه دغه نوټیفیکیشن یې ختموم او واپس دغه واتساپ کولاوم نو تاسو ګورئ چې ما دغه واتساپ میسنجر کولاو کو نو واتساپ باندې مې کلیک وکړو او دلته تاسو ګورئ چې دغه واتساپ ما کولاو کو دغلته به بیا یو نوټیفیکیشن راشي دغه بل واتساپ ته چې یعنې زیا په واتساپ کې آنلاین شو نو تاسو ګورئ دغه SMS بیا راغی که تاسو غواړئ دغه کس په اړه باندې پوره معلومات حاصل کړئ نو تاسو به سمپل دغې نه بیک شئ او دغه اپلیکیشن چې کوم تاسو ته د موبایل په سکرین ښکاري تاسو به دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه تصویر کلیک کړئ نو دلته تاسو ګورئ چې د هر یوې ګنټې د هر یو منټ د هر یوې ورځې نو دغه ټول معلومات دلته تاسو کولی شئ دغه کس په اړه باندې حاصل کړئ نو چې کله تاسو دغه آپشن کلیک کړئ دلته تاسو د ټایم ټیبل په حساب سره چې یعنې څومره وخت دغه کس آنلاین و څومره وخت دپاره آنلاین و یا بیا څومره وخت دپاره آفلاین شوی و کم وخت کې آنلاین یا آفلاین شوی نو زما دغه واتساپ چې کوم دی دلته دا واتساپ نوی دی نو دغه واتساپ ما مخکې نه دی کولاو کړی دلته ځکه ما ته مخکینی ډیټا نه شو کوي نو تاسو به د یو داسې کس نمبر دغلته ورکړئ چې هغه د واتساپ یعنې واتساپ د مخکې نه استعمالوي دلته به تاسو ته ټوله ډیټا راواوړي د هر یو منټ تاسو کولی شئ دغلته وګورئ
نو ګرانو دوستانو امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په نشان کلیک وکړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته درشي. تر بلې ویډیو د الله په امان.